احمد نسیم په کویټه کې میشت افغان کډوال دی. په خبرې یې له بلوچستان پوهنتون څخه یې په روابط بین المللي کې لوړې زده کړې ترلاسه کړي، خو دا مهال په کویټه کې د نانوای دنده ترسره کوي. پاکستان خو موږ ته ښه د تعلیم اپورچونټي راکړې ده، اما متاسفانه داسې د تعلیم د ختمولو بعد موږ ته داسې یو اپورچونټي، داسې یو ذریعه یا لارې نه ده برابر کړې چې موږ دغه د تعلیم څخه کار واخلو او عوام ته خدمت وکړو. په کویټه کې لوستي افغان کډوال ډیری وخت ګیلمن ښکاري چې د لوړو زده کړو څخه د فراغت وروسته هغوی ته په دفترونو کې د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي، چې له کبله یې لوستي ځوانان د لوړو زده کړو ترلاسه کولو برسیره و سختو مزدوریو ته اړ وي. لکه څنګه ما تعلیم حاصل کړی باید زما ځای په یو دفتر کې وي، یو ښه ځای کې وي، اما متاسفانه زه فلحال په یو نانوایي کې ناست یم، خواري باسم په دا ګرمي او دا اور سره زه جنګ کوم. احمد نسیم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې او د پاکستان له حکومته غوښتنه کوي چې لوستي افغان کډوالو ته دې په دولتي دفترونو او مؤسسو کې د کار کولو اجازه ورکړي چې نه یوازې ولوستي افغان کول ته اوسا کاري فرصتونه برابر سي، بلکې له دې سره به د افغان کډوالو راتلونکی نسل زده کړو ته لیوالتیا وښیي. دوی ته باید د کار او د وظیفې لار ور برابر کړي چې دوی دلته کار وکړي. که څنګه په افغانستان کې کار نشته، نن سبا موږ مجبور دلته راغلي یو، یا دا کډوال دلته پراته دي، دی تجارت کوي، خپل کاروبار کوي، نو دوی ته دغه رقم د تعلیم په لار کې باید وظیفه ورکول شي، که څه دفتري وي یا دا رقم ګورنمنټل آفیسانو کې وي. که څه هم ډیری افغان کډوال د سختو مزدوریو ترڅنګ زده کړې ترلاسه کوي، خو کارپوهان ویره څرګندوي چې د لوړو زده کړو ترلاسه کولو برسیره افغان کډوالو ته د اوسا کارونو زمینه نه برابرولو سره به په دغو کډوالو کې د زده کړو کچه د ټیټېدو له خطر سره مخ سي. سالمین، خپلواک، امریکا غږ، کویټه.